السلام علیکم ملګرو. کله چې افغانستان او د بنگلاديش میچ شو، افغانستان ټیم وګټو. افغانستان کې په ډیرو ځایونو کې مطلب خلک راوتی وو په جشن مناول ته، خوشحالي مناول ته، خوشحالي ښکاره کول ته. په سړکونو باندې ډېر زیات ګڼ تعداد کې او ډېر زیات خلک راغلي. په دغه ویډیو کې تاسو ته ښکاري حکومت ډېر او عجیبه کار کړی دی دغه خلکو سره. کله چې مطلب دا ګرمي ده، رش کش ډېر زیات دی، خلک ډېر زیات راوتي دي، مطلب خوشحالي مناوي. څوک مطلب څه شی کوي، څوک څه شی کوي، او خلک دستوران وباسي، ویډیوګانې کوي، مطلب ځان خوشحالي چې افغانستان میچ ګټلی او سیم پایان ته وتلی. نو حکومت ډېر عجیبه کار کړی دی ملګرو. تاسو به هم خوشحاله شئ. دغه ویډیو سره شیر کړئ، د شیر کول لایق ده. حکومت داسې کار کړی چې مطلب هلته چې کوم د اور لګېدو چې مطلب کوم ځای کې اور ولګېږي، هلته چې کوم ګاډي ولاړ دي حکومت سره، هغه ګاډي راایستې دي او په سړکونو باندې مطلب هلته ګرځي او ډېره زیاته ګرمي ده، ځکه چې د پکې انتظام خو کېږي نه. او اوبه شیندي په دې ویډیو کې تاسو ته ښکاري د اوبه شیندي په دې خلکو باندې چې د خلکو ګرمي ونه شي او باقاعده اوبه هم ورکوي او د څښلو اوبه هم ورکوي. او دغه چې دی نو دغه ګاډی ولاړ دی، تاسو ته په دې ویډیو ښکاري ځای په ځای باندې ګرځي په دې سړکونو کې. یو نه دی بلکې دوه درې ګاډي دي، خو د یو په دې تصویر کې راغستل شوی دی. او د خلکو باندې دا اوبه اچوي چې مطلب د خلکو ګرمي ونه شي، د خلکو ته تکلیف ونه رسېږي او د خلک تږي نه شي. نو ډېر یو زیات د خوشحالۍ مقام دی د افغانستان د خلکو لپاره چې د افغانستان دغه کوم حکومت چې دی دغه د خلکو سره بالکل ځای په ځای باندې ولاړ دی، بالکل په دې خوشحالۍ کې ورسره ولاړ دی. او الله دې هر کله دغه شان حکومت راولي او هر کله دې الله پاک دغه شان افغانستان آباد او ښاد لري. نو یقینا چې دغه ویډیو په ما باندې ډېره زیاته ښه ولګېدله. د پرون نه ګورم خو موقع نه مې چې ملګرو سره دغه ویډیو شریکه کړم. ما له خو ډېر زیات خوند راکړو، ډېره زیاته مزه راکړم چې ملګرو سره هم شریکه کړم. نو دغه خلکو ته چې څومره هم دغه اوبه پکارېږي اوبه ورکوي او دغه باندې اوبه شیندي. تاسو ګورئ هغه پیپ یې نیولی دی، اوبه شیندي چې د خلکو ګرمي ونه شي. دا خلک یخي او همداسې خوشحاله او چې ستاسو تازه وي. تل د افغانستان همدغه شان الله پاک خوشحاله لري او همدغه شان خوشحالي دی الله پاک افغانستان ته نور هم راوړي. او دعا وکړئ چې د افریقا سره کوم میچ دی په هغه باندې مونږ ویډیو جوړه کړې ده تفصیل سره، هغه به یې وګورئ، سره ویډیو لایک کړئ، کمنټ کړئ، شیر کړئ. خو دغه سین چې دی په ما باندې ډېر زیات ښه ولګېده. واقعي چې ډېر زیات ګرم شمېر کې خلکو ګرمي چې کله خلک راډېر شي او راجمع شي بیا ګرمي هم ډېرېږي چې ولي نو سړي ته هغه یخا ورځي. نو دغه ډېر ښایسته کار یې کړی، زبردست کار یې کړی دی. ټولو پښتنو کې دی الله پاک اتفاق او اتحاد راولي. شکر کوم که تاسو هم دغه ویډیو خوښه شوې وي او تاسو هم دغه د پښتنو یووالي او د پښتنو دغه جذبه او د خوشحالي د افغانستان د میچ په ګټلو باندې تاسو له هم مدد درکړي دې کار، نو ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. زموږ پیج هم سره فالو کړئ، زموږ یوټیوب چینل سره د داسې تازه معلوماتو لپاره ضرور سبسکرایب کړئ. د الله په امان.